دا ویډیو چې دا ډیره زیاته مهمه ده. په دې کې چې موږ خبره کوو هغه الفاظ باندې چې هغه موږ روزمره زندگی کې استعمالو او د هغې وجې نه چې موږ په شرک اصغر کې واقع کېدلی شو. ډیر داسې الفاظ دي چې هغه د مختلفو لارو نه چې زموږ خبرو ته راننوتي دي او روزمره موږ چې کله خبرې کوو د یو بل سره نو دغه الفاظ پکې استعمالو او دا چې دا الفاظ موږ لپاره ډیر خطرناک ثابتېدلی شي. باید دا ویډیو چې موږ خپل هم وګورو او نور ملګرو ته هم ورسو چې چېرته په داسې قسمه الفاظو کې هغې وختي او هغې استعمالوي چې دې نه ځان وساتي. ځینې الفاظ داسې دي چې هغه د پښتو د ډرامو د وجې نه چې زموږ پښتنه معاشره کې چې هغه عام شوي دي، لکه په غیر الله باندې قسم خوړل. ډېر داسې الفاظ شته، داسې خلک شته دي چې هغه دغه الفاظ استعمالوي، وایي که ستا په سر مې د قسمي، ستا د پلار په سر مې د قسمي، ستا د مور په سر باندې قسمي. دا قسمونه چې دا د پښتو ډرامو نه راغلي دي او زموږ خلک یې چې اوس استعمالوي په خپل روټین کې. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي من حلف بغیر الله فقد اشرک. چا چې غیر د الله نه په بل شي باندې قسم وخوړو دا په شرک کې واقع شو. دا ډېره یو خطرناکه خبره ده. باید مونږ چې خپل هم ځان د دې نه وساتو. کوم خلک چې په دې کې واقع دي او ستا په مخ کې باید هغه په دې خبر کې پوه کړي چې دا کار مه کوه، دا چې په شرک اصغر کې په وړوکي شرک کې راځي او په دې سره د انسان ټول عملونه چې بربادېږي. دغه رنګې یو بل لفظ چې هغه ډېر زیات عام دی زموږ په خبرو کې، که چېرته الله وغواړي او ته وغواړې نو دا کار به داسې وشي. دا لفظ چې دا هم ډېر خطرناک لفظ دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره یو سړي خبرې کولې نو بیا ورته وفرمایل ما شاء الله وشئت. که چېرته الله وغواړي او ته وغواړې، نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل اجعلتني لله عدلا، ته ما الله سره مساوي کې، ما الله سره برابر یې. څنګه خبره تا وکړه؟ ورته وفرمایل داسې وایه، صرف وایه ما شاء الله، که چېرته الله وغواړي نو دا کار به داسې وشي. نو باید د داسې الفاظو نه مونږ ځان وساتو. چېرته پلانې الله نه وي پلانې نه وي نو داسې به شوي. نو دغه ټول الفاظ چې دا په شرک اصغر کې راځي. که چېرته داسې الفاظ مونږ استعمالو نو څنګه وکړو؟ باید ثم ورسره اضافه کړو. که چېرته الله نه وي او بې پلانې نه وي نو داسې به شوي. دا مې چې الله ته سپارلی او بیا مې تا ته سپارلی. لکه دا الفاظ مونږ ډېر زیات استعمالو که نه، وایي الله او تا ته مې سپارلی دی، بس دا خپل بچی چې دی چا ته وسپاري وایي الله او تا ته مې سپارلی. داسې به نه وي، الله ته او بیا مې دا سپارلی دی. دا بیا لفظ راوړی نو بیا چې دی دا په شرک کې نه راځي، په شرک اصغر. او که چېرته مباشرتاً داسې وي چې تا ته مې سپارلی دی، الله ته مې سپارلی او تا ته مې سپارلی دی، نو دا چې دی بیا په شرک اصغر کې راځي. نو داسې دې ته چې دی څومره نږدې الفاظ چې دی باید د دې نه مونږ ځان وساتو او په خپلو خبرو کې ډېر زیات احتیاط وکړو. داسې نه چې مونږ خبر نه یو او ټول عملونه چې دی هغه د دې الفاظو د استعمال د وجې نه زموږ برباد شوي او خالي لاسونه چې دی الله سبحانه وتعالی په حضور کې حاضر شو. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.